چې څومره سړی لوی وي الله ته نږدې وي نو دومره په هغه ازمایښونه امتحانات سخت دي. دا امتحان بقدر الایمان، ایمان د چا مضبوط ته امتحان په سخت دی، او که د چا ایمان کمزوری دی په هغه امتحان کمزوری. نو ابراهیم علیه السلام د مضبوط ایمان خاون پیغمبرو، د پیغمبرانو ټولو ایمانونه پخته او مضبوطي. د دې وجې نه په دا ازمایښونه او امتحانات سخت تیر شوي. نو دا یو امتحان مې درته ذکر کړی چې ماشوم بچی او خپل کشر بیبي حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها دا دواړه راوستل د الله په حکم او د جبریل علیه السلام په راهنمایۍ هغه ورته لاره ښودله، او موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف ته دا روان شوی و دې سره یو اونه وه، ځنګلي اونه، د هغې اونې لاندې د خپله بیبي او ماشوم پرېښودل. دا لوی ازمایښت دی. الله ورته ویلي و چې داسې ځای ته بوځه چې جبریل علیه السلام درته کوم ځای ښیي، او دقلته به زما یو بیتي یو کور به جوړیږي، او هغې ته به خلک د یو ځای بل ځای نه راځي او زما عبادت به کوي. پته و په دې بچي به دا کور آباد. ما درته ویلي و چې دا دواړه یې پرېښودل او دی روان شو، نو بیبي ورپسې ده. تا کوم ځای مونږ چا ته پرېښودو؟ دله خو جړا ورځي غږ نه کوي. آخره کې دا بیبي هوښیاره وه، ورته وایي الله امرکه، تا ته الله حکم کړی دی. نو ابراهیم علیه السلام ورته سر داسې وخړقه، بس لمن یې وله پرېښوده. اذن لا یضیعنا، اوس به مونږ الله نه ضایع کوي، زه په مخه دی ښه. نو دې چې ځان له شو، نو بچی او ښځه د فطري طور د انسان په زړه کې هیبت می او خفګان می. نو الله ته مخ کړی او درخواست یې وکړ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله ستا ټیک ته چې تا ما ته ویلي دي چې دلته به یو کور جوړیږي، د هغې خوا کې په یو دشت ځنګل بیابان کې مې خپل ښځه او بچي پرېښودل، بچی مې پرېښود ماشو. نو اوبه شته نه انسان شته، نه جونګړه شته او نه کور شته او نه آبادي شته. او ستا د حکم مطابق ربنا لیقیموا الصلاة، تا ویلي دي چې دا کور به آبادوم او دلته به منځونه کیږي. ستا د حکم مطابق الله ما دا رسو کړل. اوس یو درخواست درته کوم، فجعل افئدة الناس تهوی الیهم، الله د خلکو زړونه وتمایل کې چې څوک وله راشي. دومره څوک وي که دوی ناجوړه شي مړه شي چې خدمت خو وله وکړي، ډوډۍ اوبه جامه، یاره خو به یې ختمه شي. دشت بیابان کې به په دوی شپه راځي، دا خو به څه کوي؟ باران به پرې راځي، دوی به څه کوي؟ زول طوفان به راځي، دا ماشوم بچی او دا ځوانه بیبي به څه کوي؟ علما لیکي افئدة من الناس اذا من راغي. اوسم د دنیا د خلقو الله زړه هغه ځای ته مایل کړی دی. لکونه روپۍ لګوي خو چې هغه ځای ته لاړ شي، دا د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله. وایي که افئدة الناس لفظ یې ویلی او دا من پکې نه وی راغلی، نو په دنیا کې به بیا هېڅوک هم داسې نه پاتې چې هغه د بیت الله ته نه رسېدلی. وارزقهم من الثمرات، الله روزي ورکه خو ګورې میوې وله ورکه لعلهم یشکرون. او دا روزي چې ورکې دې له ورکه چې دې ستا پې شکریا ادا کړي، مستی پکې پیدا نه شي، کبر پکې پیدا نه شي، چې ستا شکریا ادا کړي. نو واقعي د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله د مکه مکرمه د هر قسمه میوو نه ډکه. په مخ د ځمکه داسې میوه نشته چې هغه دې په مکه مکرمه کې نه، د هر موسم میوه هر وخت کې میلاوي. اکثر داسې ملګري مې مخکې ورځو کې پرېږدل ماله چې انځر راوړل، یو انځر د مالټې عمره، د غټې مالټې عمره یو انځر. ما وی وګورئ ورته دا د ابراهیم علیه السلام دعا د خدای قبوله کړې. او په مدینه منوره کې چا انځر ما ته راوړل، د هغې نه م غټو. نو حضور پاک بیا مدینې شریفې له دعا کړې ده، یا الله مدینې له د مکې له ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او مدینې له د دعا کوم. الله مکې له چې د کوم برکت ورکړې د هغې دوچن ډبل برکت مدینې له ورکړه. ملګرو ته مې ویې د مکې مکرمې د انځر نه د انځر غټ دی، هر ځای نه وله میوې راځي.
یو ځل مې یو ملګري ته ویې یو شی مې پکې ونه لید وی څه شی دی مې وږې مې پکې ونه لید هره میوه شته خو وږې نشته وی ته راځه د مټې ونیوم او یو ځای له یې بوتلم هلته وږي خرڅېدل او دا پاخه وږي دا اوبو کې چې پاخه کي که نه دا وږي پکې خرڅېدل غټ غټ داسې وږي لکه دا اوس چې دا هایبریډ زمونږ په دې وطن کې راوځي دلته لا دا نه هلته زه مې بس هغه ارمان مې ورجېد وږي م پکې نه ویرېږه ماښام به دله بل شی راوړم نو ماښام یې رجېدلې لکه وږي چې سړی پاخه کي وږي دا ورواته نه پاخه کي او دا دانې ته ورجې دقسې رجېدلې دانې د جوارو راله راوړې پخې مې دا کم دی وي دا دې مخکې مارکېټ کې خرڅېږي هر شی درته میلاوېږي هره میوه میلاوېږي دعای الله قبوله کړه او د خلکو زړونه الله مایل کې نو د یو ځای بل دی نه د دنیا خلک لکونه روپۍ لګوي عمرې لمځي او حج لمځي او رمضان کې مځي او دغه پاک ځای سره الله د مسلمان شوق پیدا کړی الله دې وله موږ بوتلی کړي آزمایش شروع شو ابراهیم علیه السلام د الله په حکم لاړ تاسو خپله زړه کې دا اندازه ولګوئ چې دې غریب به څونه غمجن او څونه پریشانه به ځکه دقه یو بچی دی بل شتم نه هم په بوډاوالي کې الله ور نصیب کړی دی بل نه لور شته او نه زوی شته بیبي یې هغه ماشوم غېږ کې نیولی دی او ماشوم لپی ورکوي او ابراهیم علیه السلام ورسره لږ غوندې په یو تیلی کې کجورې راوړي دي او یو بتکي کې ورته لږې شانتې اوبه راوړي دي نه دغلته خوږې اوبه شته او نه د خوراک څښاک انتظام شته هغه اوبه خلاصې شو کجورې هم ختمې شو د مور په سینه کې پیم ختم شو ماشوم په جاړه شو ماشوم خو خوراک پسې جاړي هېڅ هم نشته نه څه شته چې د ماشوم له اوبه قدرې نشته چې د ماشوم له خوله کې یو دوه درې څاڅکي ورکړي او د مکې مکرمې ګرمي الله اکبر بل شان ګرمي ده نو دا غریبه پریشانه ده چې خدای دې ماشوم بچي سره څوکم دا بچی مې جاړي نه زما سینه کې پیشته چې ولا ورکم نه اوبه شته نه د خوراک څه شته خپله به برداشت کم دی بچي سره او بچی ورته په جاړه شو اسماعیل علیه السلام نو بچی په ځمکه سمله په شګو د پاسه بستر هم نشته چې سمیلی ببوز هم نشته چې ورته وي د ګرمۍ نه هغه جاړي او دا لاړه مخامخ یو غونډی د صفا ورته وي هغې ته وخته خوا کې ورسره غټ غر د جبل ابي قبیس په هغه اوچت هغې ته نشي ختلی هغې د صفا غونډۍ ته وختله ګورم که څوک راروي په لاره تېرېږي او زه ول اواز ورکم لږې اوبه ترې غواړم چې دې ماشوم دا مری خو لمده شي نو وی کتل هېڅوک نشته نو مخامخ بله غونډۍ د مروه ورته وی هغې ته روانه شوه ګورم که هلته کې څوک د دې غونډۍ شاته رواني په دې لار او زه ول اواز ورکم لږې اوبه ترې والم نو د لار منځ کې پکې یو خوړ غوندې و اوبه نه وې پکې اوچ خوړ باران کې به پې اوبه راتلې دی به غونډۍ ته وکتل نو دا خپل بچي ته به یې کتل په دې سوچ کې ده چې دا بچی خو به مې مري د لوږې د لاسه د تندې د لاسه خو چې څه وخت به مري بچي ته به یې کتل روانه به وه نو چې هغه خوړ ته به ورسېدله نو هلته به ورته بچی نه ښکارېده نو هلته به یې منډه کړه نو چې د خور نه به پورې وته نو بیا به یې په شاشه خپل بچي ته کتل نو مروه ته لاړه نو هلته ګوري یو خوا بل خوا هېڅوک نشته بیا د هغه ځای نه غریبه را روانه شو بیا لکې سوچ راځي یاره دې غونډۍ ته بیا خېجم تمه د انسان کنه یاره که څوک په دې لاره تېرېږي یو ګوټو به ترې وغواړم نو بیا دې غونډۍ له راله بچي له نه راځي زړه نشي نیوې د بچي چغو ته جلا ته زړه نشي نیوې چې که زه ورلم بچی راوچت کړم نو خو نه قلارېږي خو تږې دی اوږې دی هغه له زه څه وکړم نو اوه چکرې ووالې هغه د خوړ ده چې به کله راورسېد نو هغې کې به یې منډه کړې او چې پورې به ورته یو خوا بل خوا نو بیا به یې په شا د خپل بچي ته کتل مروه ته ورسېده چې مروه ته ورسېدله نو د بچي جړه یې بنده شوه جړه یې ونرېده جړه نشته د بچي او داسې یو سړی ولا آواز ورکوي یو انسان ولا آواز ورکوي چې د ده غوږ له داسې د انسان آواز راغی نو دې چغې کړې وې څوک یې ته لکه څوک چا نه مدد غواړي ای انسانه څوک یې لږ زما امداد نشي کولی ته څوک یې د الله بنده زما لږ فریاد واوره زما لږ مدد وکړه یو ماشوم بچی مې دی یو څاڅ کې اوبه که دې راکړه چې د ماشوم له خوله کې واچوم څوک یې چې داسې وې کتل نو هغه سړی د اسماعیل علیه السلام سره ولاړ دی
لکه غوندې تمې پیدا شوه خو د ماشوم جړی بنده واورېده نو دی کلک یقین راغی چې د ما د بچي نه سوته مړ شو ځکه داسې خو څوک شته نه چې وله اوبه ورکړي یې موړ کړي پته ولګېدله چې بچی مې مړ دی نو د هغه ځای نه را په منډه شوه چې راله هغه سړي نشته هغه سړي یې ولیده خو غیب دی او چې څنګه راورسېده نو د اسماعیل علیه السلام د پوندې سره لږې اوبه پیدا شوي حضرت جبریل علیه السلام دا سړی د انسان په شکل او د اسماعیل علیه السلام پوندې اوچته کړه هغه ځمکې له یې راوبروله هغې کې الله تعالی اوبه را پیدا کړې شګو کې اوبه روانې دي او راخوټ کېږي او ورو ورو خورېږي او دغه جبریل علیه السلام بیا لږې اوبه راغشتې دي او اسماعیل علیه السلام له خوله کې اچولې دي کمې اوبه چې ترې راووتې هغه یې پله په راواغېستې اسماعیل علیه السلام له خوله کې واچولې تنده ختمه شوه جړه بنده شوه دې زر زر هغې ته حوض غوندې جوړ که حوض غوندې او لږه پولې ورته واچولې چې دا خو لږې غوندې اوبه چې ته را پیدا شوې دا رانه ختمې نه شي زم 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 عبرانی کې معنا دا چې بندې شه لکه مه بیږه را بندې شه دې وجې نه هغه اوبو ته د زمزم اوبه ویلې کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یرحم الله ام اسماعیل وی الله د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که د زمزم د اوبو ته بندې نه وی چولې نو دې به مشرق نه مغرب پورې دا ټول علاقه سیراب کړې وه هغې ته خو پته نه خو یارېده چې که بندې نه اچوم لږې اوبه دي اوس به خورې شي ختمې به شي اوبو کې الله دا یو صفت پیدا کړه د زمزم چې د اوبو کارم ورکوي د تندې ختمېدو د لوږې ختمېدو کارم ورکوي ډوډۍ په ځای باندې اسکي د زمزم د اوبو دا خاصیت دی تجربې په خلکو کړي دي هر چا موږ په خپل هم تجربې کړي دي چې که تږې اسکي تنده دې ختموي لوږې خورې لوږه دې ختموي شپږ میاشتې بعضې بزرګانو نیکانو عالمانو صرف د زمزم په اوبو باندې ګزاره کړې ده ډوډۍ نه ده خوړلې ډوډۍ ته ضرورت نه محسوس کړی داسې څیزونه طاقتونه الله په دې اوبو کې پیدا کړي زمزم په اوبو کې چې دې کې د وجود ته چې د کم څیز ضرورت دی هغه ضرورتونه وجود پوره کوي وی ډوډۍ نه خورم څه په دې اوبو ګزاره کوم او واقعي نورې اوبه چې سړی څکي ډېرې څکي زمزم اوبه چې ښه تږې مې دوه ګیلاسونه زیات نشي څکلی په درېیم ګیلاس به ته زړه ووایي ته به وایې چې به زړه مې ډک شو بیا به د شوق نه راځي اوبو ته هغه د زمزم اوبه ورو چینه لاندې ځي تر اوسه پورې څومره د اسماعیل علیه السلام د ماشوم خپې برکت دی او یو معجزه شوه چې الله تعالی د زمزم اوبه د دنیا ګوټ ته ورسولې که نه په لکونو حاجیان دي په لکونو په دې حج کې 50 لکه او 40 لکه خلک دي تاسو خپل اندازه ولګوئ دا ټول به د رویې څومره اوبه څکي دا ټول د زمزم اوبه څکي مدینې منورې ته له دې نه باقاعده ټینکرې روانې دي مدینه منوره د زمزم د اوبو نه ډکه ده کولرې پرتې دي دا په مدینه منوره کې یو سړی وي چې زمزم اوبه درته میلاویږي مسجد قبا کې د زمزم اوبه میلاویږي درته جدې ته دته یو جومات ته په جده کې د زمزم اوبه پرتې دي بعضې صالحان خلک دي نیکان عرب هغې مستقل د زمزم د اوبو نه ټینکرې ډکوي او مختلفو ښارونو ته یې لیږي او هلته کې خلک څکي او یو حاجي چې راځي یو ټپکه دوه ټپکې هر یو جیزان سره خپل وطن ته وړي او څکلې کېږي څومره اوبو نه اوچیږي او نه خوند خرابېږي او نه پکې خړ او شګه را پیدا کېږي دا د خدای د قدرت لویه نښه ده قرآن شریف کې الله فرمایي فیه آیات بینات مقام ابراهیم وی په بیت الله سره خوا کې د الله د قدرت غټې نښې دي یو نښه پکې زمزم کړي یو سړی که نه مني لاړ دي تجربه دې کړي د هغې خوا کې د دنیا تجربې شوي دي بورینګونه شوي دي د نورو اوبو د تکل دپاره لیکن دغسې اوبه نه دي پیدا شوي که اوبه چې زمزم دي 4 موټرې پرې لګېدلې دي 24 ګنټې چلیږي 2 بندې وي دمکۍ او 24 ګنټې چلیږي چې یو بندۍ بل ورسره چالو کوي او د دې نه د اوبه داسې روانې دي د دنیا خلک سیراب شو په د اوبو باندې هر ځای ته ورسېدلې نو دا د زمزم اوبه چینه پیدا شوه الله تعالی د اسماعیل علیه السلام او د مور کار وکړو هم پې تنده ختمېږي هم پې لوږه ختمېږي دا ازمایش و الله مدد وکړه اوس دې د الله نه ابراهیم علیه السلام خو سوال کړی دی او اسماعیل علیه السلام هم د مور هم په دې سوچ کې ده چې الله که داسې څوک رالل چې موږ سره آباد شي موږ به یوازې دلته څه کوو شپه به راځي زول به راځي سیلی طوفان دا به څه کوو نو په دې علاقه باندې یو قبیله تله جرهم چې د بل وطن ته تله
نو دا به قانونو چې یو قافله بتله نو د قافلې نه به هغوی دوه څلور کسان یو خوا بل خوا مقرر کړي چې تاسو یو خوا بل خوا ځئ مونږ له ځای ګورئ چې کوم ځای کې مونږه خیمې خښې کړو هغه ځي ته ور 2 ورځو لا 3 ورځو لپاره چې داسې ځای وي چې هلته اوبه وي هلته ګیاګانې وي هلته امن وي د دې قافلې یو څو کسانو هغوی رالل چې ویې کتل نو دې ځای کې اوس د اونۍ لاندې یو زنانه ده او ماشوم دی ورسره اوبه دي او دې ځای ته څنګه راځي دلته کې مارغان ولیدل چې تاوېدل نه تاوېدل یاره وی مارغان خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې اوبې دې علاقه کې خو بخاري شریف کې حدیث دی دې علاقه باندې موږ ډېر تلې راغلي یو دلته خو موږ چې ته اوبه نه دي لیدلې دلته خواړه اوبه نشته یاره کې دي چې چې ته باران شوي او د اوبو یو ډنډ دي ځکه مارغان خو هغه علاقه کې چې کوم دی اوبې ورېږه دې ځای ته ورځو رالل ویې کتل زنانه هم ناسته او غېږ کې ورسره ماشوم دی او خوا کې د اوبو چینه ده دې ځان سره د اوبو مشکونه هم راوړو دې کسانو دې قافلې والا چې څنګه اوبو ته لاس کړی بیبي هاجرې ورته وایي بلکل اوبه به درکم خو یاره یو شرط پکې دی چې ګورې دا کوي زما دی دې باندې قابض کېږي به نه هغې خو د اوبو هغه یاره لیدې وه اوبې ځان سره یوړې قافلې والاله هغه چې کومه درنه قافله وه هغې ته علم وي چې دقسې دا پلان کې ځای دی او د دې غرونو په دې منځ کې یو ځای دی اوبه هم دي ونه هم ده پکې یو زنانه او ماشوم ناست دي رالل دلته کې دې ځای سره هغوی خپلې خیمې خښې کړې او بیا دا ځای الله هغوی ته خوښ کړ د جرهم قبیلې والا ته د هغوی دا ځای خوښ شو د ابراهیم علیه السلام دعا وه وایي موږ دلته دیره کېږو او مستقل آبادي کوو بیبي هاجرې خو د الله نه دا غوښتله چې خدای پاک څوک راولي چې د ما څوک ډاډګر پیدا شي وی موږ دلته کې دیره کېږو که ستا خوښې خو که ته اوبه راکې هغې ورته بلکل زما خاوند دی او ډېر نیک سړی دی او د خدای پیغمبر دی او هغه موږ له کله کله راځي او کیدی شي څو ورځې کې رڼا ده دا زمونږ خو ګورې اوبو اختیار به زما اوبه به زما ملکي هغې بلکل ستا دي وي خو سکوله خو به راکې که نه بلکل سکې هغه قبیله هلته کې دیره شوه چې اسماعیل علیه السلام لوی شوی دی بیا په دې قبیله کې واده هم کړی دی 2 ودونه یې کړي دي یو جینۍ یې وکړله هغه د څه وجې نه درته واقع بیانوم پرېښودله بیا بله جینۍ یې وکړله ابراهیم علیه السلام به کله کله راته د دې خپلې بیبي او د دې خپل ماشوم خبر به یې غېشته او بیبي ته هم پته وه چې دا د الله په حکم دی ارسن تاسو رونو اندازه ولګوئ دا بیبي یې دس وکړو تېره جمعه مې درته ویلي دا د مصر د بادشاه لور ده یو جینۍ چې د بادشاه په کور کې لویه شوې وي څومره نیازبینتوب ژوند دی او د بادشاهۍ د محل نه راووته او په دشت و بیابان کې پاتې ده هلته ورته غلامان او وینځې او نوکران مخکې رستو کېږي او دلته کې راله په یو دشت و بیابان کې ګوره د الله حکم دی که د الله تابعداري په دې کې نه وه نو ویې به چې دلته زه څه کومه زه خپل پلار له مصر ته ځم دلته نه ځم په زور خو ابراهیم علیه السلام نه شو راوستی لیکن د هغې په زړه کې د الله مینه محبت پروت و بس لګېدلی و د الله په مینې زړه لګېدلی راځي د خپل بچي خبر اخلي او بیا ځي بیا راځي ابراهیم علیه السلام د خپل بچي خبر اخلي بیا ځي په دې میانځ کې څو سوله لار راغی اوس بل ازمایش شروع کېږي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بل ازمایش شروع راغی د خپلې بیبي سره دیره دی او دا ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام دغه وخت کې یا د 12 یا د 14 کالو دی علماء چا 12 کال او چا 14 کال لیکي حتمی علم الله ته ابراهیم علیه السلام د شپې خوب ولید خوب کې وته الله دا حکم کوي چې دا بچی دی لال کا دلته بعض حضرات تاریخ دانانو لیکلي دي چې په دې اتمه شپې دا خوب لیدلی د دې میاشتې د ذوالحجې په اتمه شپه نو سهار یې په زړه کې سودا و شک و چې دا خوب د الله نه دی او که نه دی نو دې اتمې ورځې ته وایي یوم الترویه ورته وایي د شک ورځ نو یې په نهمه شپې بیا خوب ولیده نو بیا معرفت راغی هغې ته ځکه عرفه وایي معرفت پېژنګلو یې راغله چې دا خوب مې رښتونی دی خو دا خبره تاریخ دانانو لیکلې ده خو ټیک نه ده ځکه دا قانون دی چې د پیغمبر خوب وحی وي وحی او په وحی پیغمبر خبرداری په وحی د هغه شک نی هغه ته پته چې دا د الله وحی ده او په وحی الله خبره یم چې د دې وحی دا مقصد دی
نو هغه پاتمه شپه چې خوب ولید پوره یقین و چې دا د الله حکم دی خو داسې خو نه ده که نه چې فورا به زوی د مټه ونیسي ولالۍ هغې له بس الارم ګوري که نه څه طریقه به هم جوړوي یو شپه خوب ولید بالکل یقین و دې ته یوم الترویه په بله وجه وایي د اتمې ورځې ته یوم الترویه ورته په دې وجه وایي چې عربو به په دې ترویه د اوښانو سیرابولو ته وایي نو په دې اتمه ورځ به عربو اوښانو باندې اوبه څښلې سیراب به یې کړل ځکه بیا به تلل منات او مزدلفې ته او عرفات ته نو اوښ خو چې یو ځل اوبه وڅښي درې څلور ورځې پرې ګزاره کېږي نو د اوبو د سیرابې ورځ ده او عرفات دې نهمې ورځې ځکه وایي چې په دې کې د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات یو بل سره شوی دی او د یو بل معرفت یې حاصل کړی بهر کیف په نهمه شپه د عرفې په شپې بیا خوب ولید په لسمه شپې بیا خوب ولیدو او درې واړو شپو کې الله ورته دا حکم کوي چې دا بچی د حلال کا دا څومره سخت امتحان دی ماشوم بچی او دومره ښکلې خشته چې یو مورخ لیکلی دی وی دا جرهم قبیله چې د علاقه کې آباده شوه وی دا د اسماعیل علیه السلام د حسن نه متاثر شو ډېر خشته ماشوم دی دا د پرېښودو ماشوم نه دی دلته ورسره اوسېږو او چې دې لوی شي موږ به دله لور ورکوو خشته ماشوم ښکلې او نیازبین پوټینې د پیغمبر بچی اوس حکم راغی بچی د حلال دا د ټولو نه خطرناک او سخت ازمایش ابراهیم علیه السلام تیاری کوي چې څه وکړم دې بچي ته وی بچی ویده چې ځو چې قرباني وکړو ښه بابا رسۍ م راواغېسته چاړۍ م راواغېسته او ښځې ته وایي ښځې ځو چې ته قرباني کوو ډېره ښه ده ځای لاړ شئ د مکې مکرمې نه ووتل اوس چې موجوده کوم ځای کې مینا ده دې ځای ته روان دی شیطان خو خپل کار کوي بیبي هاجرې ته د انسان په شکل کې راغی وی هغه خاوند دی هغه بچی چته بوته وی دا تللی دی قرباني کوي وی قرباني نه کوي هغه زوی د حلالوي وی داسې پلار به دی چې تللی دی چې زوی به حلال کړي او د اسماعیل غوندې ماشوم نیازبین بچی چې په بوډاوالي کې الله ورکړی دی وی ستا خاوند وایي چې ما ته الله ویلی دی که نه ځکه حلال نه وی ښه چې الله ورته ویلی دی زما ورته اجازت دی ځه ورور کېږه ته خو شیطان ته خو انسان نه بس مایوسه شو چې راغی ابراهیم علیه السلام مخکې دی بوډا سپینګیري د سلو کالو د عمر زیات دی او بچی ورپسې شاته روان دی دا شیطان ابراهیم علیه السلام له مخې له ورغی وی څه کې وی قربانی کوم وی نیکبخته سوچ وکړه زویم څوک حلالوي سوچ وکړه وی ما ته الله ویلی دی وی خطا شوی صبر وکړه الله ته سوالونه وکړه چې دا حکم د نه بدل کړي دا څه کې ماشوم بچی حلاله بس ابراهیم علیه السلام خو پېژند چې دا شیطان دی یو څو کاڼي راواغېستل هلته یې پرې ګزار وکړه زر وکشه ما له اوس کار خرابې ما ته زوی لمسې درې ځله وله مخې له راغلی دی او ابراهیم علیه السلام پې درې ځله ګزارونه کړي چې کوم ځای کې پې لومبي ځل ګزار کړی دی هلته کې یو غټه سلی دی اوس خو لوی دیوال دی مخکې سلی و جمر عقبه ورته وایي دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي او چې په میانځ کې کوم ځای کې پې غزار کړی دی هغې ته جمر وسطا وایي دا پښتانه ورته درمیانه شیطان وایي او چې کوم ځای کې اخري پې غزارونه کړي دي هلته م یو سلی دی نو هغې ته جمر اولا وایي جمر ادنام ورته وایي او دا پښتانه ورته رکوټ شیطان وایي هلته شیطان نشته دا خلک وي شیطانان اولو شیطانان ویشتل پکې نشته او نه شیطان ښکاري چې ته یې ووینې دا د ابراهیم علیه السلام هغه ادا الله ته خوښه چې شیطان یې ویشتی دی نو تم د ابراهیم علیه السلام هغه طریقو که د شیطان زړه خو به پې وچوي که نه چې دا د زه ما دوی نینی او چې کوم ځای کې د دوی نیکه او یو لوی پیغمبر په ما ګزارونه کړي دي نو دوی هغه ځای ولي دومره دشمني ده د بني آدم ما سره د شیطان زړه به پېچی دا نه چې دا شیطان دغلته ویشتلی کې ډېر خلک یې هلته څوک کیړی وباسي وی شیطان پې ولمه او څوک کاڼې غټ راوالي او وی شیطان پې ولمه او څوک کنزل پکې کوي یو کس زما په مخ کې ستا او هغه داسې داسې وکړم ما وی زه لا ویشتې دی نه دی چې زور یې دا نه وویست تا لا د برچکي مثال دی لا چک دې پې دی نه لګولی چې شو شو دې شروع کړل او خولې د له وسوځولو لا غزار دې پې نه دی کړی او کنزل یې د نه د خولې نه وویستل برباد یې کړی بهر کیف دا خدای ته خوښه ده لکه بیبي هاجرې د صفا مروه په منځ کې اووه چکرې ووالې او دغه منځ کې منډه وواله هغه الله ته دا خوښه ده څومره حاجیان چې حج کوي د صفا مروه منځ کې به اووه چکرې خامخا وي او که ویې نه والې حج یې نیمګړی دا خدای ته خوښه شو بهر کیف چې
میدان د مینا ته ورسېدل. اسماعیل علیه السلام یې ودرو. فلما بلغ معه السعی، الله وایي چې د منډو ترلو شو ورسره. د پلار د ماشوم خو دغه تمه کنه چې دا بچی ما سره منډې تړلې وي، د منډو ترلو شو ورسره. نو یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی خوب وینم ما ته الله وایي چې دا زوی دی حلال کا، ستا څه سوچ دی، څه چل وکړم. دې زوی سره دا مشوره ولې کوي؟ دا مشوره دې دپاره کوي چې که رضی وي نو د هغې د حلالولو جدا طریقه ده بیا، او که رضی نی نه تیاریږي نو چې بیا څه زور وچلومه چې معلومات وشي چې زوی مې غاړه اږدي که نه اږدي، چې اږدي په جدا طریقه به حلالېږي او که غاړه نه اږدي نو په جدا طریقه به حلالېږي. او بعضې علما وایي نه خپل زوی ورته معلوم و، الله ته ښیي، فرشتو ته ښیي چې ګورې زما زوی ما ته معلوم دی په زور نه حلالېږي، د زړه د اختیار نه د خپل زړه په وس د الله حکم ته خپل ځان غورځوي. او ته څه وایي؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې د الله له طرف نه درته څه حکم کېږي فورا په هغې عمل کوه، او زما نه به لاس سوځي نه خپه نه به چغې وام، ما به د صابرینو نه صبر کوونکو نه صبرناکو خلکو نه ومونئ، زه به صبر کوم ان شاء الله العزیز. په دې د الله شکریا ادا کړه. شکر دی خدایه چې څنګه زه ستا حکم ته سر تسلیم، دارنګې زما بچې هم ستا حکم ته سر تسلیم. غاړه بسته دی. اوس یې کله زوی لالی ځان سره یې چاړه موړې ده او ځان سره یې رسۍ موړې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي فلما اسلم وتله للجبین، دواړو د الله حکم ومانه. ګوره ډېر ګران کار دی، احسان کار. قرآن شریف کې الله وایي ان هذا لهو البلاء المبین، لوی ازمایش دی، اسانه خبره نه ده. نو زوی ولا هدایات ورکوي، زوی ورسره مدد کوي. بابا وی دا چاړه تېره کړه، یو څو خبرې مې وویل، چاړه تېره کړه دې دپاره چې د الله حکم زر پوره شي. او دویم دا دی که پسئ نو هسې نه چې د ما لاس وړقي، د ما خپې وړقي، ټوپونه ووهم او د الله په حکم کې ناراستي را نه شي. یو خو دا چاړه تېره کړه. نمبر 1. دویم دا دی چې ما به وتړې، لاس پې به مې وتړې، کلک وتړه. ولې هسې نه که زما لاس او خپې کولو وي، لاول خو ورته وي د ما لاس پې مه تړه، وی که ته مې وتړې نو د اسمان فرشتې به وایي چې په زور حلالوي، نو زما لاس پې مه تړه، داسې مې حلال کا. بیا دوباره ورته وي بابا نه لاس پې مې وتړه. ځکه دې وخت کې خو به زه غږ نه کوم، خو هسې نه چې زه بې اختیاره شم، زما د وجود باندې زخم راشي او زه د اختیاره شم. نه وویسته او ما کله حلال کې نو زما لږه وینه به په دې کمیس پورې کې، او دا به زما مور له یوسي، او زما مور ته به زما سلام عرض کې، او دا کمیس به ورکړي چې اسماعیل په خپله خوښه د الله حکم ته غاړه بسته دی، په زور مې نه دی حلال کړي، ګنې بیا به کمیس شلېدلی و. که د مرګ نه پس رانه کمیس وباسي نو ممکن ده چې وشلېږي، نو مور به بیا وایي چې دی په زور حلال کړی دی، مخکې وباس. نو مور ته به مې ووایي چې بس دا ځان سره د اسماعیل په ځای کېدو، په دې خپله تسلي کوه، دا کمیس مانه مخکې وباس. نو چاړه لګیا دی اوس په هغه تیږه باندې چاړه تېروي. اوس بوډا سپین ږیرې لاس هم رپېږي چې چاړه تېروي، اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. او بچې ورته وایي بابا چاړه تېره کړه. د الله حکم ته دا ډېر انتهایي سخت ازمایش دی، الله حکم ته غاړه بستله لګیا دی، چاړه تېروي تېروي تېروي. نو لاس پې ورله وتړل، کمیس یې ته وویست او سمې لو. فلما اسلم وتله للجبین، زمونږ خلق دا معنا کوي چې پړ مخې وغورځوم. نه، جبین د دې تندي د یو جانب ته وایي، یو طرف ته جبین وایي. مونږ خو دې ټول تندي ته هم جبین وایو، خو اصل جبین د تندي د یو طرف ته وایي، او د میان د تندي ته جبهه بیا وایي. نو داسې لږ پترس یې سملاو چې سمې لو او چاړې را واغېسته، او چاړې څنګه زور لګی چې ذبحه وکړم، زور لګی نو چاړه کار نه کوي. رب العالمین د چاړې او د اسماعیل علیه السلام د مرۍ په منځ کې د پیتلو یو مضبوطه، دا پیتل نی، دا زیړ، د زیړو یو تخته دلته راوستو کېښود، دې یې نینی زور لګی، مرۍ ته چاړه کوم ځای کې رسي. اسماعیل علیه السلام ورته بابا داسې کار دی چې زما سترګې ستا سترګو سره لګي، نو زور نشي کولی، داسې وکړه چې ما لوړې کوه.
او د شاده سخت طرف نه چاړه په ما کېدا ستا سترګې د ما سترګو سره لګي نو داس کې زور نشي ورکولی خو بچې داسې وکړو الله وړې سم بیا لګیا د چړې له زور ورکوي چاړه کوم ځای کار کوي الله د دواړو منځ کې د پیتلو د تانبې یو تخته جوړه کړې ده چاړه په هغې لګیا دی قرار کوي کار نه کوي بیا یې ورته چاړه تېره کړې ده دوباره پې بیا شروع کړې ده او چې بیا پې سین شروع کړې ده هلته او د اسمان فرشتو په اسمان کې الله ته چغې جوړې کړې دي ټولې فرشتې الله ته په ژړا دي په فریاد دي یا الله دا یو بوډا سپین ګیری ستا پیغمبر دی ډېر لوی ازمایښونه په الله تیر شو او په ماشوموالي کې د الله یو ماشوم بچی ورکړ ډېر انتهایي سخت ازمایښت دی الله نرمي ورسره وکړه الله دې بوډا سپین ګیري سره نرمي وکړه خو د رب العالمین خو هر شي کې حکمت دی الله ابراهیم علیه السلام یو ګډ ورکړه دا هغه ګډو چې حابیل قرباني کړی و د آدم علیه السلام زوی هغه الله جنت ته رسولو او په جنت کې لوېده هغه ګډ یې ورکوي شابه دا ګډ وررسوه دا هغه ځای نه جبریل علیه السلام ګډ راوړه او چې ګډ یې راوړه نو فورا اواز کوي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دا الله ډېر لوی طاقت او ډېر لوی زور ظاهر کې به ته یو شاني نه و د الله پکې حکمتونه به دي چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې به زما مسله بل شان شوه زوی مې نه حلالېږي او وی کتل چې جبریل علیه السلام سره ګډ دی را روان دی نو هغه وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام دا آواز وکړه خوشحاله شو لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زما زوی د قربانۍ نه بچ شو ګډ راغی الله اکبر ولله الحمد الله د ډېر لوی طاقت خاوند دی او الله له حمدونه او ثناګانې دي هغه اسماعیل علیه السلام الله بچ کو د هغه په ځای باندې ګډ حلال کړه قرآن شریف کې الله یو فدیناه بذبح عظیم دا د الله یو حکم و د عمل نه مخکې منسوخ کړه دغه وخته پورې ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې زما زوی به حلالېږي ځکه ما ته الله حکم دا راکړی دی خو دا حکم الله منسوخ کړه بدل یې کړه ورته چې نه باس د زوی حلالېدل ختم دې په ځای دا ګډ حلال الله نرمي وکړه لیکن د ابراهیم علیه السلام د هغې آزمایش او د هغې امتحان اثر ته ګوره اوس تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان یې وسې کېږي نو په دغه ورځ باندې ګډ حلالوي څوک غوا حلالوي څوک میخ حلالوي خپله قرباني کوي بنیاد ابراهیم علیه السلام کېښود د نبي علیه السلام د وینا مطابق چې بنیاد هغه کېښوده د نیکۍ نو تر قیامته پورې چې څومره قربانۍ کېږي د دې قربانۍ والا چې څومره ثواب کېږي د دې برابر ثواب به د ابراهیم علیه السلام کېږي او د دې برابر ثواب به د اسماعیل علیه السلام کېږي ځکه دواړه د الله د حکم ته د زړه د اخلاص نه هغه اماده دي دا آزمایش پوره شو چې پوره شو اگر غوښه چا وخوړه د مکې چې هغه زمانه کې کوم فقراو او کوم مساکینو هغه غوښه هغې خوړله او ښکران یې راوړو په بیت الله شریف کې یې ځاندو ډېره زمانه علما لیکي چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې هغه ښکران غټ غټ ښکران و تو کړې د بعضې ګډ دا ښکران تو وي تو دا د ابراهیم د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې دا ښکران په بیت الله کې یې ځاندو بیا چې کله حجاج ابن یوسف راغی او بیت الله یې روان که او هغې باندې حمله وکړو نو هغه ښکران پکې چې ته ختم شوي دي پتې نه لګي چې څه شو ابراهیم علیه السلام راغی د خپل بچی واپس راوست او دی لاړ شام ته هغه بلې بیبي له ته راته به یوه ورځ راغی چې راغی دا زوی یې نشته او دې زوی یې واده کړی په دغه قوم کې چې دا کم قوم ورسره اوسېده جرهم او بیبي هم دغه وخت کې وفات شوې ده د بیبي هاجرې قبر دا په حتویم کې دی د بیت الله سره خوا کې چې کوم ځای دغه ځای کې د بیبي هاجرې قبر دی هلته دفن شوې ده نو چې دی څنګه راغی تپوس یې وکړه د اسماعیل کور کوم دی وی دی کور دروازې وواله یو ښځې والا اواز ورکړه وی څوک کې وی زه میلمه یم وی خاوند دې څه شو وی ښکار له تللی دی وی ته څه وی زه ښځه یم وی ژوند حالم څنګه دی وی ډېر خراب دی حالم خراب دی خوراک هم څه دی اسم نشته ډېر بد حالم دی زما مو د خاوند دی خو پیغمبر ورته پته وه وی ښه چې خاوند یې راشي ورته به ووایي چې دغسې یو بوډا سپین ږیرې راغلی دا نمونه شکل او تا ته دا حکم کوي چې دا د کور درشل بدله کړه چې اسماعیل علیه السلام راغی بعض علما وایي وی د پلار هغه خوشبو پې ولګېده
نو دا ښځې نه یې تپوس وکړو څوک خو مېلمه نه و راغلی یو بوډا راغلی څنګه شکل یې دا شکل یې تا نه یې څه تپوسونه کړي دي او ما نه یې تپوس وکړو څه یې درته وې وایي راته یې وایي چې د کور درشل دې بدله کړه وایي ښه نو بس د دې نه مراد ته یې ښه تاسو د ناشکرۍ خبرې زما پلار ته کړي زموږ خو شکر دې رزق هم شته ډوډۍ هم شته د الله عبادت هم کوو او تا بیا هم ناشکري کړې ده ښځه یې پرېښوده په هغه قوم کې بله ښځه وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی چې راغی بیا دروازه وواله ښځه یې اواز ورکړه څوک یې ویې مېلمه ته څوک یې ویې د اسماعیل ښځه خاوند دې څه شو بار تللی د ښکار کله به راځي پته نشته حال هم څنګه دی وی الحمدلله ډېر ښه دی خوراک هم څه دی وی د ښکار غوښې خورو اوبه هم څه دي وی زمزم اوبه څکو او د الله عبادت کوو ډېر زیات خوشحاله وي وی ښه خاوند که دې راغی زما حال ورته ووایه چې درشل دې برقرار وساته ورته څه ووایي ماده ووایي هغه څه ووایي هغه وایي د کور درشل دې برقراره وساته وی ښه نو د درشل نه مې ته مراد او ما ته مې له خدای پاک بیا بچي مړ کړي یو ځل بیا ابراهیم علیه السلام راغی داسې ټیم کې راغی چې اسماعیل علیه السلام موجود نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې بچې ما ته الله یو حکم کړی زما مدد به پکې وکړې وی بابا څه حکم یې کړی دی وی دلته د الله یو کور جوړول غواړي الله به ما ته یو ځای ښیي د هغه کور جوړوم ته را سره مدد کوې وی بالکل بابا چې ته څنګه وې هغسې مدد به در سره کوم نو دا چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دا آدم علیه السلام جوړ کړی د آدم علیه السلام نه مخکې فرشتو جوړ کړی دی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله بن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم لا اول فرشتو راوړو دا بیت الله د زمرد په کان کې راوړو او چې دا کوم موجوده ځای دی کې خاو دی بیا چې پیریانو فساد شروع کړو نو فرشتو هغه بیت الله اوچت کې جنت ته واپس شو بیا آدم علیه السلام جوړ د آدم علیه السلام نه پس شیس علیه السلام جوړ کړو او د شیس علیه السلام نه پس بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو نو حضرت جبریل علیه السلام راغی نښه یې ورته واچول وی دا ځای که نه وه نو چې غټ غټ کاڼي راوخیږي غټې غټې تیږې نو د هغه ځای نه به آبادي شروع کړي نو هغه کودی یې وکړه نو غټې غټې تیږې پکې راووتې نو اسماعیل علیه السلام به کاڼي ورکول ابراهیم علیه السلام به لګول او یو کاڼی و په هغې به ورته ودرېده هغې کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د دې ګوتې د بند دومره نښه هم شته مقام ابراهیم ورته وایي هغې به د قوازې کار وله ورکو نو بیت الله شریف یې جوړ او یو کاڼي حجر اسود ورته وایي دا ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړی لس څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړي یو پکې دا د حجر اسود کاڼی دی دې ته به حجر ابیض وي دا سپین کاڼی سپین حضور پاک فرمایي وی کان اشد بیاض من اللبن وی د پیو نه زیات سپینو سودته خطایا بني آدم وی د بني آدم دی ګناهونو تور کړی دا ګناهونه ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي نو دا کاڼی ورته جبریل علیه السلام اوخو دا په جبل ابي قبیس کې پروت و هغه یې راوړه او په یو ګوټ کې یې وله ولګو نو بیت الله جوړ کړو خو چت یې پرې نه واچولې نو چې کله بیت الله جوړ کړو نو بیا دواړو د الله په دربار کې یو دعا وغوښتله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله زمونږ د عبادت قبول کړي الله ته د علم خاوند دی اوریدونکي زمونږ د دعا زمونږ په حالم خبردار زمونږ دعا اوري الله د عبادت قبول کړي علما وایي چې سړی عبادت وکړي نو وروسته نورې دعاګانې دي هله وکړي چې لاول د عبادت د قبلېدو دعا وکړي لاول مخکې ځکه دا دعا خو د عبادت نه پس چې الله قبلوي خو هله یې قبلوي چې عبادت خو د مخکې قبول شي که نه لاول به دا سوال کوي چې الله عبادت مې قبول کړي د هغې نه پس بل سوال کوي ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله موزه ما دا بچي ستا تابعدار جوړ کړي او الله موږ له یو ډله یو اولاد راکړي داسې اولاد چې هغه هم ستا تابعداري حضور پاک وایي دا زموږ امت ته اشاره او الله زمونږ توبه قبوله کړي په موږ د خپل رحمت رجوع کې د توبه قبلونکي رحم کوونکي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الله دې کې د دې قوم نه یو پیغمبر پیدا کړي حضور پاک وایي زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعایم
یتلو علیهم آیاتک چې هغه له وحی راځي او ستا وحی لولي ويعلمهم الكتاب او دا وحی په مقصد خپل امت پوهوي او حکمت ورته ښيي سنت نبویه د نبی علیه السلام انک انت العزیز الحکیم. نو بیت الله جوړ کړو د الله نه دعا وغوښته او طواف یې شروع کړ. دا یو عظیم منقبت دی د ابراهیم علیه السلام. نورو دا چې موږ او د صفا مروه منځ کې منډې وو دا د بیبي هاجرې سنت دی. او دا په مینا کې چې دا درې کاڼي سلیولو په اوو کاڼو حاجیان صاحبان، نو دام د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. او د زمزم د اوبه څښو دام د هغوی برکت دی. او بیا الله ورته وایي ځکه نه اذن فی الناس چغه ووه خلکو ته چې خلکه ما کور تیار کړه تاسو له عبادت له راشئ. وی الله زه به چغه وام خو زما دا چغه به خلکو ته څنګه رسي؟ وی دا زما کار دی رسونکي به دی. نو د اوچته غونډۍ په غر باندې چغه واله. هغه چغه الله چې څومره روحونه د انسانانو د هغوی روحونو ته ورسوله. نو چا ور باندې لبیک ویلی دی او چا ور باندې نه دی ویلی. اوس هغه الله ته معلوم دی چې هغه څوک دی. چا یو ځل ویلی دی چا ډېر ځله ویلی دی. روحون دا قربانی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو. په مینا کې هغه قربانی وکړه. صحابو تپوسو که د حضور پاک نه ما هذه الاحد اضواحی یا رسول الله، دا الله رسول دا قربانی څه شی دی؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. وی زمونږ پې څه دي؟ مونږ له به الله سره کی. وی د څاروي د هر ویښته او یا چې کوم ګډ الالی د وړی په هر ویښته باندې به الله یو یو نیکي درکړي. او نبی علیہ السلام فرمائی دا اختر پورت دا قربانین بہترین عمل بل نشتا. او حضور پاک فرمائی دا قربانین دا ساروے دا اخکرو سر او دا نوکانو سر او دا ویختو سر با اللہ را ولی او تالا بے پتلکی تلی نا قیامت پروس. دا بہترین عمل دیرو. دا قربانی پچا واجب درس پا مالدار سر پا غریب نا. مالدار بسو کی اگه انسان چه اگه سرا یوش پیت زرا 2.5 تولې سپینو زرو قیمت نن سبا 1.5 روپۍ دی. زر د پاسه 1.5 1.5 روپۍ دا ورسره نغدي وي یا د 1.5 روپو سامان وي د ده د ضرورت نه زیات. که کالي ورسره صرف سپین زر بل شی نی نو اله به پې قرباني واجبېږي چې 2.5 تولو ته ورسي. او که 2.5 تولو نه سپین زر کمو نو بیا پې قرباني نه کېږي. دارنګې سره زر اله به پې قرباني واجبېږي چې 9 تولو ته ورسي. او چې د 9 تولو نه کمې نو قرباني پې واجبه نه ده. او که یو سړي سره 2 قسمه مال دی، ام سره زر دی او ام سپین زر دی، نو بیا به قیمت لګوي. نو چې قیمت 1.5 ته ورسېد نو قرباني پې واجبه ده. یا سره زر دی ورسره او نغدې پیسې دي ورسره، نو چې سره زر ورسره یو توله نو نن توله هم په 1.5 روپۍ دی او نغدې ورسره مثلا 1,000-2,000 روپۍ دي بیا هم پې قرباني کېږي. دا 9 تولو نه کم والا سرو زر والا باندې اله قرباني نشته چې نور مال ورسره نی. که نور مال ورسره نو بیا به د دې زرو قیمت لګې هغه نور مال سره به یې جمع کې نو چې 1.5 ته ورسېږي نو قرباني پې واجبه ده. که د یو سړي 2 کوره دي، یو کور کې اوسېږي او بل یې د ضرورت نه زیات دی او د هغې قیمت 1.5 ته رسېدلی دی نو بیا هم پې قرباني واجبه ده. که د یو سړي ځمکه د نغدې ورسره هېڅ هم نشته، دومره ځمکه یې ده چې د ده پې ادنا ګزاره کېږي، د جوارو په ډوډۍ بې ترکارۍ ګزاره پې کېږي نو په هغه هم قرباني واجبه ده. د ضرورت سامان پکې نه دي حساب، لکه چا غواره یا میخه یې ده او ځان له ترې اخلي خرڅ له نه ځان له، یا د چا ټوپک د دې پې څوکۍ کوي، یا یو ملا دی او د هغه کتابونه دي، هغه کتابونه چې د ده روزمره په کار راځي او دی یې مطالعه کوي. دا د ضرورت سامان. ټي وي ګورې د ضرورت نه زیاتي شی دی هغه به قیمت کوي. وی سی آر د ضرورت نه زیاتی شی دا به قیمت کوي. د یو ټوپک نه زیاتی دویم دریم ټوپک دا د ضرورت نه زیاتی شی قیمت کوي. د یو څاروي نه زیاتی څاروي قلبه د زمیندار د ضرورت لاندې راځي په هغې کار کوي. سنډا چې کار پې کوي پټي کې دا د ضرورت مطابق دی او که د دې نه زیاتی څاروي دي دا به قیمت کوي. بیا یا یو سړی دی یو ملا یې د هغه کتابونه دي نو چې کم ګوري هغه د ضرورت دي او چې په المارو کې پراتی
او ګوري نه چې تکال کې یو ځل ورته ضرورت پیښیږي یا 2 کاله کې یا اسې پیل مارې خشته کړي د هغې قیمت به لګوي ګورې هغه د ضرورت نه زیات شی دارنګې زمونږ د زنانو جامې 3 پورې جوړو پورې ستا د ضرورت جامې دي او دا زیاتې جامې په 20 زره او په 10 زره چې یو جوړه ده دا د ضرورت مطابق دي دا خو د خواهشاتو جامې دي دا قرباني په چا باندې کیږي که په کور کې یو کس مالدار دی یو به کوي که 15 مالداره دي 15 واړه به کوي او که بچي پلار ټول مال راوړي صرف پلار له پلار یې پوره اختیار مني د ټګۍ دپاره نه پوره اختیار منی پلار دی بس که پیسې لګوي زامن ته تپوس نشي کولی که پیسې چاله ورکوي خیراتي زامن ته تپوس نشي کولی پوره اختیار منی پلار دی او بچي راوړي او پلار له ورکوي هر څه د پلار دی نو بیا په یوه قرباني ده او که نه دا پلار پنګه ساتلې ده او د دې بچو شریکه ده صرف پلار یې څوکیدار دی نو بیا دې وګوري چې د یو بچي په سر 1,000 روپۍ پوره کیږي او که نه کیدی نو بیا پې نشته او که پوره کېدلې نو بیا به هر یو بچی قرباني کوي په ګډ یا په چیلي باندې یوه حصه کېږي او په غوا او میخه کې 7 کسان هم شریکېدی شي چیلې ګډ د کال شرط دی غوا او میخه د 2 کالو شرط ده البته علما لیکي وی هغه ګډ چې هغه لمور ګډ دی او په شکل د کال ښکاري نو خیر دی په هغه د 6 میاشتیز باندې قرباني کېږي چیلې که ډېر هم غټ دی نو د کال نه کم پې قرباني نه کېږي او بېلمه ګډ چې لمې نه هم چې د کال نه کمې قرباني پې نه کېږي سخی یا کټی دا چې د 2 کاله شي قرباني پې کېږي غاښ خو له اعتبار نشته چې غاښ یې کړي دی او که نه دي کړي چې عمر یې 2 کاله شوي د قرباني پې کېږي او که غوا او میخه دا سنډا کټی وغیره که د 2 کالو شي نو یو هم پې کولی شي 2 هم پې کولی شي 7 کس هم پکې شریکېدی شي علالۍ به کله د اختر پر ورځ د اختر د مانځه نه پس چې کومو علاقو کې د اختر لمونځ نه کېږي لکه بانډې شوې یا لکه میرې شوې هلته یې سهار وختي ملالولی شي پېشمني ملالولی شي د سبا خطو نه پس او د انوار خطو نه مخکې ملالولی شي لیکن کوم ځای کې چې د اختر لمونځ کېږي نو هغې به الاللي چې د اختر لمونځ وشي د هغې نه مخکې به نه الالئ د غوښو نیت به پکې نه کوي که 7 کسان شریک شو او یو کس پکې د غوښې نیت وکړه ټولو قرباني ونه شوه غوښې نیت به نه کوي د الله د رضا نیت به کوي که 7 کسه شریک دی یو کس پیسې پکې حرامې دي د ټولو قرباني برباد شوه د ټولو نه شوه حلالې پیسو باندې به دا قرباني کوي حرامې پیسو باندې به قرباني نه کوي د وطن کاټ په پیسو نه کوي کم بختیانو وطن کاټ پیسې خو د سیلاب زدګانو دي دا خو د سیلاب والا دا خو ستاسو نه دي خفه کېږئ مه که خفه کېږئ نو زه د دین مسله کوم د وطن کاټ په پیسو باندې بالکل قرباني ونه کوي دا حرامې پیسې دي دا د سیلاب والا د ستاسو نه دي پردی پیسې مه غشتې دي دا رو پکار نه دي خدای د قهر نه یره پکار ده 100,000 روپۍ څه چېرې چې د خدای قهر له سر وډغروی خدای به په بل ځای کې راونیسي دا د هغه چا دي چې کوم غریبانان سیلاب والي دي د هغې پیسې دي د هغې دپاره راغلي دي قانون دا دی دغه پیسو باندې قرباني ونه کوي که دا پکې چا شریک یې کړي د هغه 6 نور هم برباد کړي حلالو پیسو باندې قرباني وکړي بهر کیف هغه څاروی چې د هغه پیدایشي ښکرې نه نو قرباني پې کېږي خو که ښکرې وې او ماتې شوي دي په ویښ کې ماتې دي نو قرباني پې بیا نه کېږي کوم څاروی چې د هغه غوږونه د نیمې نه زیات پرې شوي یا نیم پرې شوي په هغه هم قرباني نه کېږي او که د نیمې نه کم پرې شوي بیا پې قرباني کېږي کم څاروی چې د هغه نیمه لکۍ پرې شوې ده قرباني پې نه کېږي که د نیمې نه کم پرې شوې ده نو قرباني پې کېږي کم څاروی چې داسې ګوډ وي چې هغه د ذبح ځای ته پخپله نشي تللی په ده هم قرباني نه کېږي کم څاروی چې ډېر زیات ټپي چې دا غوښه پکې ختمه شوي په هغه هم قرباني نه صحیح کېږي که یو څاروی خیر دی لږ کمزوری دی او د ذبح ځای ته پخپله تلي شي لږ په دیکه خو ځي نو قرباني پې کېږي او ښه قرباني هغه ده چې په قیمتي څاروي باندې قرباني وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به 2 ګډان حلالو او هغه ګډ به حلالو چې هغه به ښه قیمتي او خسي ګډ به و دا سوره به ډېر زیات خسي څاروي باندې قرباني کېږي ښه فارامې څخه یا فارامې څاروي چې کوم دی دا فارم والا په دې باندې قرباني کېږي غوښې بیا بهتره طریقه دا ده چې 3 ځایه کې یو حصه پخپله وخورئ یو حصه رشته دارانو له ورکئ او یو فقیرانو له ورکئ او که ټوله غوښه هم سړی پخپله خوري نو څه فرق پې نه پرېوځي
سرمن نقد هر چاله ورکول شي چې سرمن وباسي او نقد سرمن وینو مالدار له ورکول شي غریب له ورکول شي خو خرڅ کده خرڅ کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار نه ورکې جمعات باندې سرمن او پیسو لګول ګناه ده په جمعات پر سرمن او پیسې نه لګي نقد سرمن چاله ورکول مالدار له ورکول شي او چې خرڅ کړه بیا غریب له ورکې سرمن نه کدان له بورقه جوړم ته جوړول شي او چې کم د اغه زل د ساروي او یې پړې مړې دی اب هم خیراتی ورکه او که یو ساروي د ذبح کو او دا می خبلار به په میاس کې بچي به مو سر بیا لاله اب نه پرې دی او کدا سے ساروي دی غشتي چې هغه د پيو ساروي دی نو په به نه اخلي او کډیر تکلیف ودی ساروي ته نو په دې غلان ولا وبو اچوا وبو سره درد ختميږي او که بیا درد نه ختمې ده نو بیا ته پیواله او د ساروي ته په بوسو کې واچو چې په هغه باندې اوسکی تی په خپل استعمال کې مراوله منډه کې چې کم ساروي واخلي نو بعض خلک د منډه غ ټیکس نه ساروي پټای دا ګناه ده د مرګ منډه ټیکس ورکه البته بعض د منډه والا د لارې ټیکسونه لري لار کې ټیکس نشته هغه خو چې په خټ کې سوګیر کې هم ټیکس لري نه دا ټیکس نشته ټیکس دا منډه د کرے د زیاده هغه ټیکس به نه پټای کله پټ کنو ځان لدی ګناه وکړل ګناه بدن نه ګټي یا دلال د ساروي واغشت او داغه د دلاله پیسې دی به مورکه د دلاله پیسې جیز دي چې ټګي د سره نه کوي چې خراب ساروي در باندې د خپ قیمت خرڅ نه کی دوکاو نه کی نو خیر دی به ورکه دام ګناه چې ساروي مې د نواغشت او په مال ساتي دا ګناه ده دا په شریعت کې بالکل منع دي مال به د الله سره ساتي 15 ساتي دا ګناه ده البته کرته واغشت او ته یاره ما سره دی نشته او د پیسې درکم او په دې پیسو یې را لې الله سره ساته یا غیا ولا لګي نو بیا خیر دا روزم الا لکول شو د شپې خو د شپې مکروه ده دروازه په کار د چې بندو کی د اختر د درې مې روزي تر دنور پریواتو پورې ذبح کول شي او چې ذبح کې نو چې څوک ذبح کوي اب بسم الله والله اکبر وای دې تکبیرونه ته ضرورت نشي چې ټول سره په شریکه تکبیرونه وای او خطر طریقه دا چې ټول مرګري حاضر شي اول خپل حساب کتاب برابر کی د حساب کتاب نه پس د بیا ساروي لال کی چې یو بل څه زیاتې کمی پاتې نشي دا څه باندې کې چې دا اثر پکې د پلان کې شو دا خپې پکې د پلان کې شو بعضې پکې خياران خلک دنیا خو د خيار ډکه ده کنه یاره وی زمون کور کې مریض رہی نه پکې زمونږ شو انور ناله نه وی ځخه نو لې نه ابل وې د ما د نیا خپې خوږيږي دا دوه خپې پکې د ما شو ابل وی د ما یو اشنا دی بشیر جان نو مې دا خپې خوږيږي دا دوه پکې دا غشوي انور غریبانان غږ نشي کولې وی زبستا شو نو لې نه ګوره رښتیا وایې وی نه دا څه باندې کوي یا خو د سره وواله چاله ورکه خپې او دا سر د سره چاله ورکه او یې تقسیم کې چې ار یو ته پکې خپلې سورسي نه پچا بنو بس نو پچې والا امدالله نه خدای خبرې چې خدای چا برسي جواری ده یا د سره چاله ورکه کیسې نه کېږي سر یا مثلا په او کدا سره ني نو تقسیم کې چې خبر خلاص شي بهر کې دا سو مسلې زما په ذهن کې وي کدا چا په ذهن کې سم مسلې مان خیر دې رسن ته پوس کول شي چا چې ساروي واغشت بلار دی باز انسان دې پته نه لګي نو کدا خلق داسي چې قرباني په کې واجب او مالدارانو نو خو نه چې بدلی کې خو بدلول شي خو بدلول خنه دي او ما قدل خو که یو کس پکې غریب دی او قرباني وای کوم غریب هم خو کوم یا ټول غریبانان دي او یو غریبانان یو خو کوي نو بیا به مقاله او مالدارانو لم پکار دي چې کومه واغش قبلار بم دینو استعلال کی بدلی دینا ذهن کې هو جا مسله نشته نه ای معاملہ بالکل سرمن ورکول شي دا سرمن اجرت کې ولا مو ورکوا امام له سرمن د امامته په اجرت کې مو ورکوا او اس خیراتی کول ولا ورکه نو خبره ده هم تا تناسته هغه غریب سکه خیرات ولا ورکا نیک سړی دی مونږ کوي او تاسو بچو ته سبق ای ثواب به خوشي خدا به د امامته په اجرت کې نه ورکه خیراتی ورک مالدار امام له ورکول شي او غریب له ورکول شي غاخونه کمات شوی وي که د پیدایشي غاخونه لا نه دي شوی او 2 کال عمر برابر د قرباني پکېږي خو که غاخونه اوتی مات شوی نو که د نیم غاخونه اوتی دی بیا په قرباني نه کیږي
او که د نیم نه کم غاښونه اوتې دي بیا پې قرباني کېږي. یو سړی د اختر پر ورځ عیدګاه ته لاړ شي، یو رکعت امام ترېنه کړي وي یا یې دواړه رکعتونه ترې کړي وي، په تشهد کې امام سره یو ځای شي، دا سړی به مونځ څنګه راګرځوي معلومات راله راکړه. د اختر مونځ کې چې په داسې وخت کې دی ورورسېد چې امام په قاعده باندې ناست دی، نو دې کې د علماو دوه قوله دي. بعضې علما خو بس دې مونځ پرېږدي د اختر نه دی کوي، اخري قاعده کې شریک شو دې نه کوي. او بعضې علما وایي چې نه پاتې سي او هغه خپل مونځ وکړي د تکبیراتو سره. تکبیرات په اول کې دغه نه قرات نه مخکې دي او په دویم رکعت کې د قرات نه پس دي. دغه رنګې دویم رکعت کې شریک شو او بیا یو رکعت یې وکړو، په دویم رکعت کې د په هغه طریقه منځو کې که تکبیرات پکې نه وي نو یو قول کې ګنجایش شته، بل قول کې دا دی چې تکبیرات یې پکې وي. او که د اختر په مانځه کې یو سړی خطا شو دی کې سجده سهو هم پکې نشته. دعا وکړئ رب العالمین د اختر د خوشحالي زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کې. چا چې د قربانو اراده کړې وي الله ته ول توفیق د پوره کولو ورکړي. که څوک غریبانان یو قرباني یې په وس کې نه الله هغوی له توفیق ورکړي. الله زموږ ټول اعمال د خپلې رضا د سبب وګرځي. ته پرې زموږ نه راضي شي الله. تم د ګناه او د ګناه د اسبابو نه پام نه امان کې وساتې. کوم وروڼه چې وفات شوي دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. څوک چې مریضان دي بیمارانو ته دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. که څوک قرضداران الله د حلال رزق یې نصیب کړي.